یو خدا ډیر مطلب په موږ کې بده ده چې موږ ته لور ورکوو د چا وزوی ته د هغه لور خپل زوی ته غواړو خپله خور بل ته ورکوو د هغه خور ځان ته غواړو صحیح شو دا شغار بلل کېږي حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه راولاړ سو اعلان یې وکړ چې دا رقم نکاح به بند وي که څوک په شریعت کې دا جایزه ده په هغه وخت کې به دا خبره وه ول دا ته چې ما ته لور راکوې د دې مهر به دا زما لور سي زما لور ته ورکړه ستا د لور مهر چې دی ستا لور زه کوم زه دا زما لور په مهر کې در کوم زما د لور په مهر کې دا ستا لور راکړه دا د اسلام سره دا خبره تعلق نه لري اوس یو هلک وایي چې ما خپل خور مطلب چاته ورکړې ده هغو خور ما غوښتې اوس زما خور په خپل کور کې ډېره پریشانه ده په تکلیف ده په عذاب ده اوس هغه موږ دا غواړو چې دا زموږ خور را طلاقه کړي موږ دا غواړو زما ورونه زما پلار دا یو او دا زما چې کومه خسرګنۍ د اخشیان هغه په هغه ځای کې هغه وایي چې دغه ستۍ خور موږ در طلاقو تی به دا زموږ خور را طلاقه دلته پلار هم ورته وایي چې زویه دا ښځه طلاقه کړه اوس دومره بېوقوفې ده د هغه ښځې ورونو هم ورته وایي چې یاره دا زموږ خور را طلاقه کړه اوس د یاریان دی مولوي صاحب اوس مې هغه زما کور والا یې راسه بیولې ده دا د دوی کور والا چې کومه ده زموږ کور هغه موږ راوستلې ده نه سره چیلېدل ګزاره نه کېدله و ما اولاد لري وایي وچنی بچی لرم موبایل کې راښکاره ول مولوي صاحب دا څو ورځې کېږي بیا ما چې څومره ژړلي دي ما بیا زه بیا دونه نه وژړم زما کوچنی بچی زه د کور والا سره خوشحاله یم دا زما سره خوشحاله ده بابا راته وایي ورور راته وایي اخشان راته وایي چې دغه ښځه راته ورور دا راته وایي دوی زموږ خور را طلاقه کړه موږ به د دوی خور ور طلاقه کړو انتقام به واخلو بابا راته وایي د زما لور را طلاقه کړه لحاظه ته به د ده لور ور طلاقه کړې صحیح شو هغه بېوقوفه بیا ورته وایي چې زما کور والا ما درله کړله او ستۍ خور ده دا زموږ خور مو رایله کړه اوس څه چم وکړه قطعا چې سر بیلیله به دا کار ما ونه کړی ګناه چیرې شروع ده او زور یې تر چا وځي ګر سره په کفر کې دا مثال سته یاره زما خور ده ستا سره خوشحاله نه ده بس پیښه ده راله ټیک ده اشه چې ورسره خوشحاله یم هغه بیا وایي هغه خو د الله له جانبه راغلی وه دا د چا له جانبه راله بیا وایي پښتانه دي نو غیرتمند دي نو له ما پوښتنه کوئ بیا به موږ خبرې سره کوو اوس دا سړی پلار یې د کوره پسې اخلي ورونه د کوره پسې اخلي کور والا هغه بوته شنی بچی پاته سول څه وکړم لاره راوښه څونه مال ظلم کوئ ولې ناجایزه کوئ بیا دا ولې کوئ ګوره دې بې غیرتیا ته بیا وګوره چې یو سړی د چا خور غواړي په مهر کې خپله خور ورکوي دا اوس د کومه ځای دا چیش دی دا کافران بیا پر موږ خبرې کوي هغه چې په اسلام کې دا خبره شته ولې اسلام بدنامه کوي ولې محمد رسول الله بدنامه کوي ولې د امام ابو حنیفه مذهب بدنامه کوي ولې ناجایزه کوي دا د کوم ځای د پیغمبر علیه السلام چې کله مطلب الله نبوت ورکړي هغه زمانه وه بدي به د دوو قومو په مابینځ کې وسو هغه قوم به راولاړ سو د دې قوم به کشنۍ مړ کړي دوی به راولاړ سو د هغه قوم به ملک مړ کړي هغه قوم به راولاړ سو د دې به زنان ور مړه کړي دوی به راولاړ سو د هغه قوم به غټ خلک ور مړ کړي دا ورسره کوم مسله سوله وژل سوي څوک دي قاتل نه واځي قاتل ولیا موږ به تر دې زیات انتقام اخلو هغه مشرکانو هغه یهود وو هغه نصارا وو هغه جهنميان وو د هغه مشرکانو د هغه یهودو د هغه نصارا وو د هغه جهنميان خبرې زما واست کوو ولې خور ته دونه تکلیف ورکوي حق نور کوو بیا راولاړې دا دا مصیبت دی صحیح سلو دا هغه مصیبت دی چې ما او تا ګناوې کړي بیا په ټول ژوند یې مه کوئ زهر وخورئ زهر ځان غلام که د چا ورسره روپۍ پیدا که بیا واده وکړه خپله خور خپله لور مه پکې ورکوه الله به دې جهنم ځای کې جهنم
ولې د الله رسول فرمایي که چاته الله لور ورکړه یا خور ورکړله دی راولاړ سو هغه یې لویه کړه تعلیم یې په وکړي په ښه انداز یې واده کړله ما او دی به د قیامت پر ورځ دوې ګوتې داسې ونیول ما او دا به دی سره ملګري دا یوه ګوته غټه زه نبي یم دی نبي ما او دی به داسې انډیوالان نو تا څه چم وکړه صحیح سلو کوم سړی چې خپله خور په خپل مهر کې ورکوي هغه به د شیطان داسې ملګری بیا خلک راولاړ شي دا خپل لور خرڅه کړي په 10 لکه بیا د واده په ورځ ورته وایي یا په کوزده کې ول دا 10 لکه چې ته ماته راکوې دا اوس تا درته وایم زه حرام نه خورم دا زما دي زه حرام نه خورم دا زما دي حرام ته چې شته وایه بیا راولاړ سي نو ولې حاجي صاحب دا خو بده خبره ده تا اوس لور په 10 لکه خرڅه کړله او پیسې یې ورکړې نو ورسره خرڅوي ولې وایي نو زه زما زوی ته بیا په چش واده ور وکړم زه زما زوی ته واده بیا په چش ور وکړم لور دې خرڅه کړه زوی ته واده ورکوي چې پر سجده مړ سي او دا زما خپل فکر دی زما شخصي فکر دی چې پر سجده مړ سي لا جنازه باید سړی ته هغه غل تیر سوی ته هغه ډاکو تیر سوی ته هغه ظالم تیر سوی چې د لور ژوند دې ور نیلام کوي د زوی لپاره مې کوئ زهر وخورئ زهر زموږ په معاشره کې دغه بنیادي غلطۍ دي ګناوې دي چې الله له موږ نه راضي کېږي د دنیا مصیبتونه د دنیا مصیبتونه زما او ستا پر کور برابر دي هغه وجه دا ده چې موږ پر مظلوم باندې ظلم کوو موږ د مظلوم حق خوړلی دی او برملا مې خوړلی دی او په ښکاره مې خوړلی دی دا نشي کېدلی یاره د لور خرڅه په 10 لکه بیا هغه ته وایه زه حرام نه خورم حرام زو چش خورې ته حرام نه خورې خلک چې بغلا وخوري او درجه تر تا کم دي تا په ښکاره وخوړل لور سره ظلم مه کوئ په خدای قسم الله یې ملګری دی الله لور به څه نه درته ووایي خور به نه درته ووایي لمسۍ به نه درته ووایي الله دې نه پرېږدي الله دې نه پرېږدي هر چا چې کړې ده که ستا سره کور ژوند نه و خوشحاله خپله خور ته به تاوان نه رسوي چې زما خور نو تی راته لاکه کوي دا چی ژوند دی یار داسې مې پر زړه خبرې ولاړې دي چې دغه ژوند دا ژوند دی یاره یو سړی دی خپل لور چې ستا چنۍ بچی وه په تا پسې وه تا هغه راخلې خرڅوي دا چې څوک یې نه لري هغه ته اندازه نه ورکوي او چا چې دا چم کړی دی هغه مولوي صاحب هم کله کله سختې خبرې وکړي یا زه به ستا د پلار مزدور یم زه به ستا زړه در خوشحاله کوم په غلا کې ته به غل یې زه به ستا زړه در خوشحاله کوم دا نشي کېدلی هېڅ توقع به نه سره کوو دی خپله ګناه پټوي نو څه وکړو مجبور یې د 2 لاسو خوارۍ مې ده بچې ته زه په چش واده ور وکړم خو ورسه مزدور یې که د چا او عجبه خبره دا ده بله چې موږ د نکاح بیان وکړو ما ته یو هوښیار سړي ویلی ول مولوي صاحب تا دومره ډېرې خبرې وکړې دغه څوک چې واده و نکاح یې نه کوي تا خو بنیادي وجې وښولې دغه وجه دې ولې نه ښوله چې غریب ولې د غریب سره واده نه کوي کوزده نه کوي د غریب کورنۍ سره مهر ډېر دی او 10 لکه 20 لکه 2 غریبان دي ریړۍ والا دي ټانګې والا دي منشیان دي دغسې مطلب چوکیداران دي مزدوران دي هغه دې سره کښېني چې یا سړیه که اوس خو معلومه خبره دا ده چې یاره نه زه شی لرم نه ته شی لرې راسه دا زما لور به و تا ته دا کړه ستا و زوی ته بې دا کړه صحیح سلو زما او ستا لور څوک دا رقم غواړي څو در څو به زما او ستا لور ناست دی هر سړی د کرایې په کور کې اوسېږي د بل مزدور دی 8000 تنخوا ده خوبونه د باچا د لور ویني دا کېدلی شي ولې غریب نه راځي مولوي صاحب لره چې یاره دا سړي ماته وویل ولې مولوي صاحب لره نه راځي چې ما او تا خو دواړه غریبان یو راسه وربسه وروره دغه زما لور به درکړم ستا زوی دی پروا نه لري بس عشرې چې کوم مهر دی 2-3 زره روپۍ پر هغه به سره خلاصه کړو بس را واده یې که څه سونه ده څوک د سونې وس لري یاره مالدار سړی وس لري غریب که نه لري غریب ولې د مالدار سړي خوبونه ویني زموږ ته لویه بنیادي وجه دا ده چې ما او ستا په کور کې لوڼې خوندې ناستې دي ما او تا خپل همجنسه ته خپل هم عمره ته خپل هغه چې په وجه سره برابر یو په کوب کې سره یو ما او تا هغه نه کوو صحیح سلو
دا لوی بنیادی تاوان دی، تاوان چې موږ نه سره کوو. مالدار سړی به ورور د زرو کسانو د واده د ډوډۍ وستري ما ورته خیال نه لرو راسه ما تا سره خلاص په خبره نه خلاصه ته به هم ذلیله یې زه به هم ذلیله یم، ته به هم ذلیله یې زه به هم ذلیله یم. نو لهذا قطعا داسې مه کوئ. کمې کړي دي د الله څخه معافي وغواړئ، کمې روپۍ خوړلې دي هغه به لور له ورورسئ. ولاړ والله کسې چې تا د لور روپۍ وخوړلې خیر نو بیا دا سړي ویلې ول اوس پلار هم راته وایي ورونه هم راته وایي اخشیان هلته وایي ای راته وایي دا ښځه طلاقه که دا ستا زه ورسره خوشحاله یم یوه مې لور ده 3 4 5 10 کاله مې کېږي ما او دې تر ننه ورځې ترخه خبره نه ده سره کوي او هلته هغه راته وایي